دوه کړه دې نو عذاب کیږي باروته عمر زله لبل على رسلك عمر وی خلاص عمر سے بدا خبر ہے کہ وردان من رسول الله وفات شوی په دې خواږه وسره وبوي په دې کې به د ناس ته کو بخبل تندي او شند مبارک باندې به راخلي او دا خبره به کوله چې لا اله الا الله ان للموت سكرات نشتري حقدار د بندګي شوال الله نه دا مرګ چې بشيږي عمر کې نه راځي قسم الله د نو ګور ارسړي باندې مر راځي دا ټول محتاج او یا ساته د مرګ ورې سخت تکلیف دی رسول الله فرمایي چې انسان باندې مر راځي ودا چې سخت زور لري لکه سړی چې د ژوند لیک چیلینه سرمنو باشي دغه کیفیت عائشہ به فرمایي زنور د شاده ښه ژوند نه پس کېږي مزن کدن رسول الله باندې دومره تکلیف راغی ودا خبره به کوله عائشہ رضی الله عنها فرمایي دغه وجه دا چې الله رب عزت دا اوس په یو سفر باندې رواني د آخرت او د غیر پر تیارې په کار دی ان شاء الله کله به دا خبره کوو د شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله ولا چې د خپل زونه د رب العالمین په طرف باندې څنګه موږ روان دي کله د شهزاد موږ برابر کو وی دی وخت کې جبرئیل هم د کوټه کې و او ملک الموت راغی ملک الموت چې چا خپل ورزي بغیر د اجازه نه دارک انت ورزي روح اخلي دا یو د صدا یوم الګری به بشره وچ او د دخول د انبیو خلک چې راځي غو اجازه طلب کوي نو وی ویلي یا رسول الله کته شرط په دنیا کې پاتې کیږي الله دې ګوره پریدي او کله الله خپل راځي چې روح اخلا هغه جبرئیل وکاته جبرئیل چې کله وکاته جبرئیل علیه السلام څنګه خو استاد دی وی دور د دې اشاره وکړه چې یا رسول الله الله رب العزت ملاقات ډېر لیوال دی الله سره ډېر مینه ده لکه دې ملګرو سره چې بتیجه کې تی او دې خوشاليږي د قشنګ ورته الله ته خوخي هغه دنیا والا وی ویل زه پاګه طرف باندې عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې دا سخت اور باندې رااله نو دغه خبره به کولې مع ان اللهم مع النبيين يلا د انبيو سره مراجمه کا صديقين سره صالحين سره شهداء سره اللهم الرفيق الاعلى اللهم اغفر لي وارحمني الله ما بكنا وکا محمد رسول الله دا خبره کې چې الله موږ له بکنه وکا د ورځې بیا کړته اصل کړه د الله نه بکنه غواړي دا زموږ تربيت کې چې انساني کې چې خلکو تاسو بد رب العالمین نه خامخ بکنه غواړي سره دې نه چې زموږ نبی ګناګارم نه دي ودا لاس مبارک دې شو چې کړه دا ما بریغي کې ولې اسمان په طرف باندې کاته چې روح په دې وخت کې خبش شو دا لاس مبارک په بدن باندې آرام سره را پرې وته سره اسما بریغي کې ودا سره اسما دې وګیل لاړو ذکر روح ته لاړو عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې نور څه بزام باندې کوی نشم غیر اختیاري زمانہ شيخي هوته جړه رااله مړي کې دا جړه غریوانونه او دغه شول دا ناروا خو لیکن عائشہ رضی الله عنها هغه څه نشي غریوان شلولې و چې می شروع کړی د بل کوټه کې زنانه وی دی خو خبره وراله محمد رسول الله باندې چې پرې خو دا هغه چې شروع جړه شروع کړو ما بس زیات وژړل به اوس ارمان کوي وکاش د محمد رسول الله دا سر مبارک ما په خپل ورون باندې خودلې وی او به دا خلک راغلي وي د الله د نبی د حالت نه خبر وشي دا وفات شوی خو چې دا خو کشر زنانه و تقریبا رسول الله چې کله وفات کیږي د تلس کله عمر د پاتې کیږي بیا بار د خبر شکر ولا چې رسول الله دنیا نه رخصت عباس مخکنه خبر وجه دا چې علي رضی الله عنه ورځ وشا بوختره وکړه یا علي رسول الله څنګه دی په قسم بالله جوړ کړی عباس ورته غوسه شو لا تقول نشي مو چې دا کړی هغه ملکیږي نور زمونږ د عبدالمطلب بچین چې کله مړکیږي د امر دغه په مخونه کې مو معلومه منګي ګورو او ورشه دا بوختنه ته وکړه چې ستنه ورسره سو خلیفہ علي سبي زغه د نشم کولې ولی ویغه د مرګ په هرڅن کدن په حالت کې کې دي چې تاسو د نوې نور سدي به تر قیامت پورې زمونږ مرګ له نوبت ناراضي انت احکم تقدر په اصلي علي په دې وخت کې بار اوازي د شروع شو چې رسول الله وفات شو جمعه کې خلک خبر شو بازار کې خبر شو انس بن مالک فرمایي وزمان رب العالمین باندې قسم چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم دی وی رسول الله چې کله مدینه راغله د مدینه نشه منوره ولې په قیدله خو چې کله محمد رسول الله وفات شو ایسه د مدینه خړه معلومه ده تورا فاطمه الزهرا ویلي صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام سرنا لياليها مصیبتونه په ما باندې رااله کدا چې د بشو باندې راشي ورځو باندې راشي هغه مشمش سفیر زلن هغه چې محمد رسول الله ترور و موږ په دې باندې خپنو چې رسول الله د دنیا نه لاړو بلکې په دې باندې خپایو چې جبرئیل نور د خپل راشي
ورسل راځي ابو بکر او عمر سره د ایمن خو ورغله دا رسول الله دایوا د بلار وینځي هغه څه بشړا شو ابو بکر څه ورته ویلي چې ته ولې شړې رسول الله خو د دنیا نه لاړو دا خو مزو کې دي هغه ویلي زه په دې باندې نه غواړم چې د دنیا نه لاړو وي شړا مله په دې راځي چې جبريل څنګه دې کلی نه راځي مخکې به جبريل چې راتلو سره رسول الله دلته واغې 200 اشناو هغه بنش باځه ملګرو له وسوسې ولګېدي عثمان بن عفان بالکل دغه شبي کار پرې خو دی علي شه بدا خبره کوله ما به انسانان لیدل هغه څنګه بدلم چې څوک ملونه وایي چې رسول الله وفات شو باځه ملګرو په سر باندې صدرونه راوښل وای شړل باځه ملګرو د څه خبره وکړه چې کاش موږ دشت لوز او باغې ځکه سم دا ورته شو وژړو چې موږ پلان رسول الله لاړو په دنیا کې موږ څه عمر رضی الله عنه راويستا او دا خبره وکړه چې ارشد ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی قسم بالله چې سره ورته وامه رسول الله باندې به وشي راغلی دا د شیدل کوم موسی علیه السلام یو وخت د بار ودا به وشي برته هوش کې شي او بیا بس موږ سره دلته منافقان د ژوندۍ او محمد رسول الله دې زید دي منافقان نصرونه موږ سنه ولا خوا غیزه طرف باندې ابو بکر شه لاړو درې مله د مدینه منورې نه وړاندې رسول الله په اجازه ته لاړو څنګه د ابو بکر شه خزل توا څه خرشه وروړه عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې موږ به څو ګولې چې بلار راشه د دې صورت حال دی عمر ابن الخطاب دا ویل چې ګوره دا خبره د شانوانو ورم چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی ابو بکر صاحب شکل جمعه درځي واره مخکې کور لاړ شم اسنه چې رسول الله باندې وکړه سکرات لا چې ان تلاړو اجازه طلب کړه خپل لور کوټه دا چې اجازه طلب کړه به سلام واچو قربان سلام کور والا باندې سلام وکړ دی به ویلې چې رسول الله چرته دی عائشہ رضی الله عنها ورته ویلې ایز مبلارا دې کوټه کې دروازه شکل اخلاص کړه کټ کې محمد صلی الله علیه وسلم روت تیر پاسه به صدر اچولې شوی ابو بکر چې ته دا صدر وشر دستورګو په دې منځ کې ورته خپل خپل مبارک کې خدا او زيت وجړل او مچي کې به ورته ویلې به ابي و امي يا رسول الله یا رسول الله زما مور پلار ته قربان قسم په الله شکل ژوندې وي او څومره خوشبو سره بدن نه راوته وځ د دنیا رخصت او مخ شان خوشبو نه روانه ده او ډېر انتهي زيت وجړل وی ویل تاسو من خليلي تاسو من رسولي او طبعا الله رب العزت یو مر راوشه دوباره مر درمای نه راولي ذکر درمای نه راولي چې دا ما خو تکلیف دی دوه کړه دې نه عذاب کیږي باروتو عمر زله له ویل على رسلك عمر وی خلاص شاه عمر سے بدا خبره کوي چې وردانه من رسول الله وفات شوی وی ویل على رسلك د جمعه په کونج کې ابو بکر سے بودري عمر زله د جمعه په کونج کې ولاړ دی او به د شهیدونه ویلي ما محمد صلی الله علیه وسلم نه مگر د الله رسول دی د باندې مرګم راځي تاسو شه او ویلي من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت يا ملګرو څوک چې د الله بندگی کوي الله ژوند دې مړ کیږي نه ومن كان يعبد محمدا الا فإن محمدا قد مات څوک چې د محمد بندگی کوي محمد خلاړ هغه دنیا ده عمر رضی الله عنه پوښتنه کې ولاړ دی ملګرو له ویله هاذه فی کتاب الله هاذه فی کتاب الله دا یان د الله په کتاب کې شامل ملګرو ورته وشا مشتری به ورته هدایت الله په کتاب بشتا وششتري عمر سے فرمایي زما راکړه ماته جو زبر پوزه باندې را پرې وته بل اسمه او اوس معلومه کړی چې محمد رسول الله وفات شوی یقیني چې دا لاړو د منځو وخت چې راغی ابو بکر سے بلال له ویل شي بلال اذان وکړ بلال رضی الله عنه ویل والله قسم په الله چې نور اذان د قیامت نه کوم محمد رسول الله د نیو سره اذان وکم د تاسو سوې دا رسول الله دلته وشي ما بازانونه کول اذان بهتر عمل دی او شر عمل دی لیکن بلال صاحب شدا خبره وکړه وجه محمد رسول الله سره مینه زیاته ابو بکر صاحب ویل شي ابو بکر زنور د مدینه